ملا هیبت الله ټولې نړۍ ته وروستی خبرداری ورکړ. هیبت الله نړۍ چیلنج کړه. هیبت الله تازه څه ویلي؟ جزئیات ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. درنو لیدونکو السلام علیکم. د طالبانو د حاکم ادارې امیر المؤمنین ملا هیبت الله اخندزاده د خپلو ځواکونو له یوې قل اردو څخه د لیدنې پر مهال ویلي چې نړۍ سره هر ډول تعامل به د شریعت له مخې کوي. نوموړي خپلو جنګیالیو ته په وینا کې ویلي ډیموکراسي ختمه کړئ، شرعي قانون عملي کړئ او ډیر ژر به د شریعت مطابق پریکړې وشي. هغه یو ځل بیا ټینګار کړی چې نړۍ سره هر تعامل د شریعت پر اساس کوي او له دې پرته بل دلیل نه مني. له څه مودې راهیسې د ښځو او نجونو د زده کړو او کار پر وړاندې د طالبانو د مشر ملا هیبت الله د توندو پریکړو له امله د طالبانو په رهبرۍ کې د سختو اختلافاتو خبرونه ورکول کیږي. ملا هیبت الله او نږدې ډلې تورنه ده چې افراطي پریکړې په خپل سر د نورو له مشورې پرته کوي او له دې امله د طالبانو ډیر مشران ورسره موافق نه دي. ویل کیږي چې له دې کبله د ملا هیبت الله نږدې ملګري بیا د خلکو او رسنیو پر وړاندې څرګندېږي او طالبان د خپل مشر اطاعت ته وربولي. د ملا هیبت الله د وروستیو پریکړو له امله د طالبانو پر وړاندې په ملي او نړیواله کچه توند غبرګونونه رامنځته شوي او دا پریکړې د طالبانو د سختې انزوا سرچینه ګڼل شوې.